د کابل نیوز روندونکو السلام علیکم. ډیالوګ خپرونه ته ښه راغلاست. تېره ورځ د ښځو چارو وزارت مسؤلینو ویلي چې د تېر کال په پرتله په روان کال کې په دغه کال کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي پیښې کمې شوي دي. په تېر کال کې 4515 پیښې د ښځو چارو وزارت څخه ثبت شوي او په روان کال کې شاوخوا 5400 څو پیښې دي چې تاوتریخوالي پیښې د دوی سره ثبت شوي دي. دا چې واقعا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شوی دی، که کم شوی دی عوامل څه دي؟ څنګه کیدای شي دغه عوامل تقویه شي چې لا نور هم تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې کم شي؟ او که کم شوی نه دی، د کمولو لپاره چارې شته دي که نه؟ حکومت کوم کارونه کړي دي او کوم کارونه باید وکړي؟ همدا موضوعات به له خپلې درنې مېلمنې سره د ولس جرګې پخوانۍ غړې او د ښځو حقونو له فعالې اغلې ملالۍ اسحاقزۍ سره وڅېړو. اسحاقزۍ صاحب خیر راغلاست. وضعیت څنګه دی؟ تاسو له ښځو سره نږدې کار کوئ، تاوتریخوالی کم شوی دی، زیات شوی دی؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو در مخه سلام تاسو ته او ستاسو ګرانو مینوالو ته وړاندې کوم. او په دوام قدم زیاتره هم چې تر یو اندازې پورې په نږدې ولایتو کې، نه په دوردست ولایتو کې، لکه اوس موږ چې ګورو په تخار او په بدخشان او د سمت شمال اکثرا ولایتو کې ویني چې په ډېرو کم سنو لکه د 8 کالو، لکه د 15 کالو، لکه د 12 کالو پر نجونو باندې هم تیری کیږي. ولې بیا هم حکومت، هغه مالي حکومت د دوی په مقابل کې تر اندازې پورې بې تفاوته پاتې سوي دي. اما یګانه شی چې تغییرات راغلی دی په ډېره کمه توګه. تبر مثال اوس په تېر حکومت کې هغه د پغمان په سیمه کې هغه پیښه چې وسو، هغه عاملین چې د اعدام حکم باندې صادر سو، په هغه کې یو څه کچه کښته سوی دی، خو تاثیر کړی په خلکو باندې تقریبا تر یو اندازې پورې تاثیر کړی دی، خو په هغه اندازه چې باید سوی وای نه ده سوی. اوس ګورئ د هغه د پغمان د هغه پیښه چې وسو، د هغه به د پرله پسې څو نورې پیښې هم سوي دي، اما حکومت تر اوسه پورې د هغه په مقابل کې بې تفاوت پاتې دی. یګانه شی چې د دغه حالت څخه د دغه سیستم یا دغه حالت چې اوس را روان دی د ښځو په مقابل کې چې دغه حالت څخه ځان وباسي، هغه دا دی چې دا پروګرامونه ټول باید مطبوعاتي سي. دغه برخه باندې غږیږو چې څنګه کولی شو دغه حالت ته بدلون ورکړو. ولې مشخصا پوښتنه که دا وکړو، تاسو ویل چې حالت بدلون کړی دی، ډېر بدلون نه ده کړی. ولې ډېر بدلون نه ده کړی؟ بدلون په دې خاطر اوس هم پر بدو باندې هم نجونې ورکول کېږي. کم سند نجونې د ډېره تقریبا د ډېره داسې نارینه چې تفاوت سندي 50 کاله 80 کاله لري، تر اوسه پورې هم ودونه کېږي، ورکوي پلارونه، ورونه. ولې حکومت په دې مورد کې تر اوسه خاص کوم توجه نه دی کړی. او عامل دغه دی چې علما هم په دې مورد باندې بې تفاوته پاتې. تور مثال زموږ د پښتونشینو په مناطقو کې اکثریت بیا دغسې کارونه کېږي چې پر بدو باندې ورکول کېږي. ولې بیا چې وګورو په سمت شمال خواته کې بیا تجاوز دی، تیري تجاوز ډېر پر نجونو باندې، پر ښځو باندې کېږي. دغه دوه عامل که موږ دغه ته واچوو او نظر ور باندې وکړو، بې تفاوتي د حکومت په دې کې ډېره شته. علما و شورا په دې کې مهم رول لري چې باید کې بې تفاوتۍ نه هدف څه دی؟ حکومت خو یو مشخص وزارت جوړ کړی د ښځو چارو وزارت په نامه باندې، هغوی خپل فعالیت مخ ته وړي او ځینې پیښې چې حکومت ته رسېدلي دي هغوی مشخصا اقدام کړی دی. یو بېلګه تاسو اشاره درلوده د پغمان پیښې، یا تخار کې کومه پیښه چې شوې، یا بغلان کې چې پیښه شوې وه، د هغو عاملین یعنې هغه موضوع چې روښانه شوې ده او عاملین نیول شوي دي، محکمې ته سپارل شوي دي، حکومت څنګه بې پامي کړې ده؟ وګورئ بې تفاوتي د حکومت یوازې د پغمان په سیمه کې چې هغه عملي نیونې ولې یو دغه تخار، بدخشان، بغلان، نور ځایونه کې دا کارونه شوي دي. تر اوسه پورې داسې نه دی سوی چې بغلان، تخار دا پیښه چې وسو، عاملین تلویزیونونو ته نه کې مخته نه سزا یې واضح نه سو. د قانون اوس ګورئ وزارت امور زنان یا وزارت د پالیسي ساز وزارت دی. قانون خو دا وایي هغه څوک چې د محکمې لخوا مجرم نه وي پیژندل شوی، هغه مظنون ده یا تورن ده، اتهام پرې ورشوی، متهم ده او رسنۍ نشي کولی د هغه څېره ښکاره کړي. اصول همدا دي په اصل کې. نو د دوی محکمې چې بشپړې شوي نه اوسي، څنګه چارواکي معرفي کړي رسنیو؟ آیا دا خبره تر محکمې پر به ورسېږي که یا آیا تر محکمې پورې به څومره زموږ زورمندان په دې موضوع باندې مداخله کوي؟ اوس ګورئ ټول پر روابط طبعا واضح خبره ده، ټول پر روابط باندې کېږي. یو څوک چې شاته یو قوي سپورټ ونه لري، زه فکر نه کوم چې داسې یو ناجایز عمل ته راس واچوي. طبعا شاته داسې نه دي چې په اول ځلي یا تکرارا
مترددا دغه اعمال دوی اجرا کوي خو په پوي چې شاته قوي سپورت لري دوی سپورت یې خبره تر محکمې پورې نه رسیږي په هغه ولایت کې هغه خبره خنثی کیږي یو دا چې ځینې مسائل مطبوعاتي کیږي ځینې مسائل دي ځینې زموږ امتنان دي چې نه غواړي مطبوعات په جریان کې واچوي نه غواړي چې حکومت کې په جریان واچوي دوی په خپل جرګه کوي د جرګې په مابینځ کې فیصله ته رسیږي اما چې د تیرو کلونو راپدې خو د افغانستان تاریخ ته وګورو جرګو په کې رول درلودلی دی خصوصا د کورني مسایل یا مشخصا ناموسي مسایلو کې جرګو فوق العاده ونډه درلودلې ده او کورنۍ هم لږ تر لږه دغه دودیزې ټولنې کې چې دوی ژوند کوي د خپل د هغه دوی چې ورته ابرو یا حیثیت یا عزت وایي د هغه ساتلو لپاره د جرګو لارې مخته ځي یا بد ورکوي چې تاسو ورته مخکې اشاره درلودله او یا هم نور دودیز مسایل دلیل څه دی چې بیا همونږ هماغه په سنتي ټولنه کې لا هم یاستو او د بدلون په مخه موږ ګام نه دی پورته کړی دلیل دا دی چې خپله بېسوادي یو لوی مرض دی چې پر دغه باندې زموږ فامیلونه اکثره نارینه وو ده لکه پلرونه لکه ورونه دوی ډېر ترجیح ورکوي دغه ته چې باید مطبوعات ونوځي حتی حکومت ته باید ونوځي دوی پخپله یو تصمیم نیسي په دې مورد کې یګانه ارګان چې مهم رول لري او هغه کولی شي چې مؤثر واقع سي هغه د شورای علما ګوري افغانستان یو سنتي مملکت دی او اسلامي مملکت دی یګانه رول چې هغه ارګان چې رول لري هغه اسلامي هغه علما دي د شورای علما د طریقې څخه موږ کولی شو چې تر اندازې پورې په دې برخه کې بدلون راولو اما داسې فامیلونه موږ هم لرو په ځینو ولایتو کې چې نه غواړي حتی علما په جریان کې واچوي خپله مستقیما دغه کې مداخله کوي حتی دوی په مابینځ کې کشت خون جوړیږي دوه او درې فامیلونه حتی تر اکا زامنو تر د دوه او درې پشت د بدیت تر اوسه پورې پاتې سوي دي نه دي د منځه تللي عامل دا دی چې نه غواړي حکومت په جریان کې ځینې فامیلونه چې غواړي نه چې په څه خاطر نه غواړي چې په جریان کې وچې په دې خاطر چې حکومت په دې مورد کې بې تفاوته پاتې شوی دی اما خپله فامیلونه داسې کسان شته چې زورمندان یې تجاوز کړی دی ولې په مقابل کې بیا هغه مقابل طرف هم بیا ځان ته یو څه ویلی دی مشران فامیلونه سره ټول شوي دي د دوی په مابینځ کې شخړه د دوی په مابینځ کې جنجال جوړ شوی دی ډېر کسان د بینه تللی دی حتی یو پیښه و تقریبا څو کاله در مخه د بغلان په منطقه کې و د دوو فامیلو د جنګ وسو تقریبا 15 کسه 20 کسه د عرب فامیلی څخه د بینه ولاړه ولدي حکومت هم پرې نه شوله چې حکومت هم خبر ورسیږي دوی په خپل مابینځ کې کشت خونی وکړي دغه د بېسوادۍ کچه چې زیاته ده یا دا چې شو علما ونډه نه لري یا دا چې کورنۍ نه پرېږدي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي موضوع د حکومت ته ورسیږي یا رسنیو سره شریکه شي تر ټولو جدي موضوع د ښځو له حقونو څخه بېخبري ده که خپل ښځه هم د موضوع مطرح ده د خپل حق څخه بې خبره ده که کورنۍ هم د خپل حق څخه بې خبره د ښځو له حق څخه بې خبره ده چې ښځه په مابین څه حق لري او نارینه په ښځه باندې څه حق لري او ښځه په نارینه باندې دا موضوع مطرح ده په همدې موخه د تېرو 14 کلونو په اوږدو کې ډېر خلک راغله انجوګانې جوړې شوې سیمینارونه دایر شول ورکشاپونه جوړ شول وضعیت یو څه داسې وښوده چې ښه شوی ده وضعیت اما برعکس چې موږ وینو یو کال کې 5400 پیښې 4500 پیښې یا 4000 شاوخوا پیښې که راواخلو دا فوق العاده زیات ده فکر نه کوي چې دغه پیښو ته په پام سره دا خپله دې ښکارندویي کې د ښځو په برخه کې چا چې فعالیت درلودلی ده هغوی رښتینې نه ول داسې خبره ده زموږ په ځینو سیمو کې چې هلته هم تر اوسه مرګ سالاري شته په هغه سیمو کې سواد خو ګرسره پرېږدو یو خواته علما بهترین رول لوبولی شي طور مثال د جمعې په ورځ خطبه وخت چې ویل کېږي علما ونډې باندې غږیږو هغه د ساغزۍ که د ښځو برخه کې د فعالینو په اړه زه به تاسو ته وایم ځینې زموږ انجوګانې دي چې تللی دی په خپل ولایتو کې تللی دی هلته ورکشاپونه شسته ورکړی دی په ولسوالیانو کې تللی دی شسته ورکشاپونه ورکړی دی خارجیان د دوی سره تور مثال وو د دوی په مقابل کې اکثرا زموږ خلک عکس العمل ښکاره کړی دی جدي عکس العمل ښکاره کړی دی نه غوښتي چې ښځې راووځي یا سواد یې زده کړي اوس تور مثال په کندهار کې په ځینو ولسوالیانو چې موږ ځو علما زموږ سره تبلیغات موږ کوو د ښځو ته چې ستاسې حق په جامعه کې شته آیا دا جامعه چې نارینه هغسې په دا جامعه باندې حق لري او جامعه په نارینهو باندې حق لري مشخصا هغه ساغزۍ همدې برخې تاسو زه هلته کیدای شي تاسو خپل خبر ته بیا دوام ورکړي تاسو زه هلته د ښځو حقونه ورته په ګوته کوئ یو 2 3 15 دغه حقونه دي ستاسې ولې تاسو هلته یو بنسټیز کار نه ترسره کوئ خو
دا خبره تر هغه دوی په وخت کې ده چې تاسو هلته یاست کله چې راغلو خو بیرته هماغه نارینه ټولنه د نارینه هلته واک لري هماغه مرڅلاره ټولنه د ستاسو په ور باندې فکر کوئ دغسې پروګرامونه او ورکشاپونه سیمینارونه کوم تغییر راوستی چې تر اوسه خو مشخصه نه ده راوستی ما خبره زه خپل خبر ته ادامه ورکوم اوس ګوره د انتخابات په وخت کې نارینه کوشش وکړي چې ښځې وباسي د باندې خپل ښځې خپل نجونې خپل پیغلې چې دوی باید ولاړ سي او په صندوقخانه کې رای واچوي دوی خپل د خوښې کاندید دوی ته یو ذهنیت ورکول د نارینه او د خوا که پلار یې که میړه یې که ورور یې دوی ته یو ذهنیت ورکول دا د ښځو اوس موږ چې ولاړو تقریبا پنجوایي ولسوالۍ ته موږ ولاړو میوند ولسوالۍ ته زه ولاړم د ښځو سره مې ولیدله دوی مې په دغه پوه کې چې تاسې ولاړاست په صندوق کې مو رای واچوله وخت چې په صندوق کې مو رای واچوله نو ضرورت لري جامعه چې ستاسې په مقابل کې کار واخلي نو په دې مورد دغه ذهنیت ما هم دوی ته ورکوي چې خپل د نارینهو سره به کښېنئ دوی سره به خبره کوي چې وخت چې موږ ځو په صندوق کې رای اچوو کورانه موږ ته خو ویل کېږي چې ولاړ سئ فلانکي کاندید دی فلانکي کاندید ته سې رای ورکوئ په بغل کې کوشش وکړئ چې تر بل انتخاباتو موږ ولاړو کندهار ته د ځینو ولسوالیانو د ښځو سره مو ولیدله دوی مو دغه ته آماده کړي چې تر بل انتخاباتو پورې که د پارلمان انتخابات دی که د ریاست جمهوریې انتخابات دی دوی باید حداقل هغه نوم زده کړي یو د عکس دی تاسو یو ځل تلوي هلته یو ځل متردد یو ځل خو ټاکنیز کمپاین لپاره تاسو لنډی کوئ یا ټاکنیز کمپاین یا فقط چون موږ ارتباط خو د خپل د ولایت د ښځو سره موږ لرو زو د دې مشکلاتونه او د دوی دغه موږ په نظر کې نیسو خامخا په 2 میاشتو کې چې امنیت سم په میاشتو کې موږ زو د دوی سره موږ ارتباط لرو دوی خپل زموږ سره ارتباط لري ولا دغه زمينه سازي یوازې دا نه دی چې وزارت امور زنان د زمينه سازي وکړي هغه نشي کولای اما څوک کولای شي خپل محلي اداره دغه ولایت کولی سي نو د ښځو په برخه کې تر ډیره بریده مشکل چې محسوسیږي همدا ده چې د ښځو فعالیتونه تر ډیره په لویو ښارونو او مشخصا کابل کې راټول شوي دي دوی دلته خپل فعالیت ته نتیجه تر اوسه پورې مثبته نه ده کابل کې د ښځو ستونزې تر ډیره حل دي ډیر کم ستونزې دي چې هغه هم کېدای شي حل شي په حکومت کې ولې اصلي ستونزې په لرې پرتو سیمو کې دي نو هلته که یو څوک ځي یوازې یو سیمینار ورکوي 3 ورځو لپاره یا یو ورکشاپ دایرې د 15 ورځو لپاره یا یو هفته یا 2 هفته بل هغه بیرته راځي ښځې کولی شي له دغه ورکشاپ سیمینار نه یا دغه لارښوونو دوی کې هغوی تل ګټه ترې پورته کړي او دا جرأت ورکړي چې د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره کار وکړي په ادارې موقت کې موږ چې تللو ورکشاپونه مو ورکوله نارینه مو هم د ښځو سره کښېنوله حین پروژه چې موږ ښځو ته اجرا کوله سیمینار موږ نارینه ته هم ورکوله ډېر په دغه پروګرام کې موږ ډېر موفق سولو او د وزارت امور زنان سره متردد ما څو وره په تماس کې سولم او دوی ته مې چې هر ورکشاپ هر سیمینار چې تاسو ښځو ته ورکوي په بغل کې کوشش وکړئ چې د هغه فامیل څخه یو نارینه موجود اوسي په یو سیمینار کې ناست اوسي چې موضوعات سره خلاصي دا یو ارتباط دی د ښځو او د نارینه یو ارتباط چې راځي بیا د انتقالیږي کابل ته اوس په کابل کې چې هر څومره موږ مظاهرې وکړو په کابل کې چې هر څومره موږ نارې وایو چې موږ د ښځو حقوق غواړو او د ښځو حقوق باید لاسته راسي دا په دې نه کېږي په څه خاطر نه کېږي چې یو قوي میکانیزم ته پکار دی اوس ګورئ موږ په کندهار کې تقریبا په خپل کار کې موفق یو نو په دې اساس باندې د ښځو د برخې فعالینو ډېری چې په کابل کې تمرکز کړی او هلته انجوګانې جوړې کړې وي دوی میکانیزم نه درلود او ټول څه د پیسو ترلاسه کولو لپاره و قطعا به صورت قطعي بله ستاسو خبره زه تاییدوم چې بله و یوازې د کابل په ښار کې نه کېږي تاسو ولاړ سئ کندهار ته تاسو ولاړ سئ هلمند ته تاسو ولاړ سئ مشرقي ته تاسو ولاړ سئ نورستان ته که تاسو واقعا غواړئ چې د ښځو حقوق و ښځو ته په لاس راسي نو ولاړ سئ په نورو ولایتو کې یوازې په مرکز کې نه کېږي په مرکز کې تاسو اواز پورته کړئ دا د مرکز ادرس څخه چې اواز پورته کېږي تر هغه ولایت چې رسېږي کوم طریق رسېږي ګوره برق نشته چې تلویزیونانو دوی ولګي او د تلویزیون طریق څخه ښځې وګوري چې په کابل کې زموږ خویندې شته زموږ د حق څخه زموږ د حقوقو څخه دفاع کوي آیا دا امکانات دوی ته شته چې د دوی اواز تر هغه ځایه پورې ورسېږي دا ناممکنه خبره ده فلهذا دا یو نمایشي شکل دی نمایشي شاته هدف څه ده دا نمایشي شکل فقط دا یو نمایشي شکل دی اوس ګورئ تور مثال درته تاسو وایم حکومت په دې مورد کې څومره بې تفاوت پاتې شوی دی دا ښځې چې هم چې راوتلې دي دا ښځې هم نه د ملامت اوس ګورئ په کابینه کې څلور زموږ ښځې معرفي کړله دغه ته کابینې ته ولې هغسې ښځې معرفي کړله چې د افغانستان په جامعه کې ژوند نه ده کړی ګورئ د ترکیې څخه یو خانم راځي
هغه خپل د تجارتي پاسپورت څخه نه تیریږي، خپل تابعیت څخه په دې چې هغه تجارت پیشه ښځه ده نه غواړي چې تاوان وکړي. یو زموږ یو خور د امریکې څخه راځي، الله چې هلته پیدا سوي دی د 22 کاله کې هغه راځي وزارت تحصیلات تعلیم دا په خپله د ښځو جرأت کموي. په دې اساس باندې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د زیاتېدو لامل خپله ښځې بللی شو؟ یا اوس ګورئ د ښځو برخو کې مشخصا تر اوسه پورې ډېر کم نارینه دي چې د ښځو د حقونو برخه کې فعالیت ولري. دا منئ راسره؟ یعنې په دا تیرو 14 کلونو کې چې 14 کال هم پیل شوی ده تر ډېره حده پورې چې فعالیت و ښځو د ښځو لپاره فعالیت کړی ده، نو یعنی همجنس خپل همجنس را فعالیت درلودلی ده. ولې کوم تغییر نه دی احساس شوی، بلکې ورځ تر بلې ګراف لوړ شوی ده. دا ګراف چې حتی واقعي لوړ شوی دی، دا چې رسنۍ فعاله شوي دي چې د دوی د غږ ته انعکاس ورکړي او زر خلک پرې خبرې، دا بېله خبره ده. ولې کار ورته واقع نه ده شوی ځکه چې نتیجه نشته ده، ملموسه نتیجه په لاس کې نه. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې ښځو کار نه دی کړی او د ښځو تاوتریخوالي زیاتېدو لامل هم خپله ښځې دي. وخت چې حکومت په خپله د ښځو سره ګوري په یوه وزارت د حکومت بحث خو بیل ده او دا تاسو سره منم. وخت چې موږ یو دستاورد ونه لرو، وخت چې دا ګیلاس زموږ په لاس کې او چای نه وي، موږ خو نسو کولی چې د دا ګیلاس څخه استفاده وکړو. دا ګیلاس چای ته هم ضرورت لري. نو د ښځو پروګرام هم د ښځو دغه هم هغه رقم دی. یوازې نه کېږي چې موږ په بازارو کې ووځو او خپل اواز پورته کړو. هر وخت چې حکومت زموږ په مقابل کې، اوس طور مثال د لاریون چې په کابل کې وسو، د حکومت عکس العمل یوازې وزارت حکومت عکس العمل ښکاره په دې اساس باندې حکومت عکس العمل نه ده ښکاره کړی. صحیح ده. او ښځو هم مشخص کار نه دی کړی ځکه چې ښځې له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې کړي او دوی په همدې نامه باندې پیسې ترلاسه کړي دي، فنډونه ترلاسه کړي دي، مرستې ترلاسه کړي دي او فوق العاده مرستې هم ترلاسه کړي دي. نو بالاخره تاوتریخوالی چې کم شوی نه زیات شوی هم ده. هغه پیسې چې د افغانه ښځې په نامه باندې دوی جیبونو ته تللي دي، د خپله دې ښکارندویي نه کوي چې دوی د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کې ونډه درلودله. طبعا فکر کوم چې بیا هم زه خپل خبر ته راځم چې دغه ته یو قوي میکانیزم پکار دی چې باید جوړ سي. اوس ګوري که وزارت امور زنان یو ټکی باندې که بیا لږ بحث وکړو، فنډ باندې بیا راځو، دغه میکانیزم باندې بغږیږو. که دغه یو ټکی باندې بیا لږ تاسو بحث وکړئ، که ځواب راکړئ مشخصا آیا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي زیاتېدو یو لامل خپله ښځې نه دي، هغه ښځې چې د ښځې حقونو په نامه باندې راپورته شوي دي؟ فکر کوم چې تر اندازې پورې ستاسو خبره زه په دې خاطر تاییدوم چې د ولایت د ښځو سره په تماس کې دی، یو تمثیلي شکل لري. یو تمثیلي شکل پیسې اخلي، 2 لکه 3 لکه 15 لکه تور مثال تخفیف ورکول کیږي د نورستان ولایت د ښځو لپاره. اما تر هغه ځایه پورې رسیدل چون شاته یو مدیریت قوي مدیریت نشته چې دوی نظارت وکړي. خپل د وزارت امور زنانه څخه چې واراواخو تر کښته پورې نظارت کننده څوک نشته چې نظارت وکړي چې آیا دغه فند چې ورکول شوی د ښځو دپاره آیا په واقعا توګه دغونده پیسې چې ورکول شوی پر دوی باندې مصرف شوی دي که یا د ښځو وزارت خو له دې لپاره نظارت وظیفه پر غاړه نه لري چې هغوی موږ یوازې پالیسي جوړوو او ټولنې جوړېږي، اقتصاد وزارت ورته جواز ورکوي د انجوګانو په نامه باندې دوی له سفارتونو څخه یا له هر ځای چې مشخصا پیسې ترلاسه کوي مصرفوي، څوک بهترین لاره څارنه ورته نشته ده. اوس که راشو میکانیزم ته، بهترین لاره ولې میکانیزم ولې نه درلوده موږ؟ څه فکر کوئ دلیل څه ده چې موږ میکانیزم نه درلوده؟ هغه د تیرې حالت دی. یو د آینده پروګرام چې اوس وزارت امور زنانه یو وزیر راځي کښېني، دا چې څه رقم پروګرامونه موږ ورته ورکوو. ګورئ دغه فند چې ورکول کېږي باید د مرکز څخه باید نه سي، مرکز څخه فند ورکول کېږي ولایت هغه مربوط ولایت څخه باید. زموږ آینده په تیر باندې اوس سواره ده، یعنی که چیرې زموږ د بنسټ ډبره خراب وسي دیوال پاس مشکل پیدا کوي حتما. نو په تیرو کې چې موږ ستونزې درلودلې او اوس یو څوک راځي بیا یو له سره کتنه کوي، فکر نه کوي چې بیا به له صفره شروع کېږي او لږ تر لږه کوچنۍ لاسته راوړنې چې درلودلې د ښځو برخه کې هغه به له لاسه وځي. پوه شولم. زه تر هغه وخته چې انتقاد نه وي اصلاحات هم نشته. اوس ګورئ د انتقاد او د اصلاحات په مابینځ کې هیڅ وخت وزارت امور زنان یا هغه دغه دونران چې فن ورکوي د ښځو دپاره بهترینه لاره دغه د بهترین میکانیزم دی چې هغه ښځې چې په اطراف کې اوسېږي فرمایشي نه چې د کابل څخه ولاړ سي هلته یو تمثیلي یو پروګرام جوړ کړي او نور پیسې برته خپل جیب ته واچوي یا برته انتقال کړي. بهترینه خبره دا ده چې د هغه مربوطه ولایت د مربوطه موږ فعاله ښځې په ولایاتو کې هم لرو، داسې اته په دوردستو ولایتو کې په هلمند کې موږ لرو، په کندهار کې لرو، په نورستان کې لرو، په مشرقي کې لرو. د هغه ولایت ښځې ته باید دغه فن ورکول سي. هغه ولایت ښځې بیا نسي کولی
چې پیسې خپل جیب ته واچوي یا د ښځو دپاره مصرف ونه نه میکانیزم باندې چې کار وشي میکانیزم کې باید څه ډول میکانیزم وسي یوازې ولایتونو باندې ډېر تمرکز وشي که نه نور څه باید پکې وسي ولایتو ته هم وسي مرکز ته به هم وسي خو په ولایت کې د هر ریاست څخه به نماینده موجود وي والی به براس کې د هر وزارت ریاست څخه نماینده به موجود وي طبعا فعال ښځه موږ لرو طبعا هر وزارت په هر ولایت کې یو خپل نمایندګي خلاصه کړي چې د ښځو چارو ریاست په نامه یادېږي هغه ریاست به هم ورسره وي خو نظارت کننده هغه ښځې باید وسي چې په هغه ولایت یا په هغه ولسوالي کې چې د پروژه استفاده کیږي د هغه ولسوالۍ څخه موږ چې ښځې راوباسو دغه ته قناعت ورکړو چې تاسې راسئ چې دغه د غونډې امکانات راغلي ستاسې دپاره یو فابریکه جوړېږي ستاسې دپاره یو مکتب جوړېږي ستاسې دپاره یو کلینیک جوړېږي په هغه صورت فکر کوئ چې دغه څه چې تاسو وړاندیز وکړ وړاندیز مو وکړ دا څه به مثمر واوسي عملي لاسته راوړنې به ولري بله په څه خاطر لري په دې خاطر چې موږ د کندهار په ولایت کې موږ تللي ولسوالیانو ته په ولسوالیانو کې موږ خپل نارینه ورونه خپل د ښځو سره یو ځای کښېنولي دي دغه سیمینارونه دوی ته مو ورکړي دي دغه کوچني فابریکې مو دوی ته جوړ کړي دي امو نارینه په بغل کې ورسره درولي دي څوک که پلار لري که ورور لري که خور لري که میړونه دي ورسره مو یو ځای د دوی سره درولي دي یعنې شانه به شانه نارینه ورسره یو ځای کار کوي اعتماد هم شته د دوی زړه هم تکیه دي او اجازه هم دوی ته ورکول کېږي دغه نارینهو په اړه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکړم چې معمولا سربیره پر دې چې د ښځو لخوا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي هغه که د ښځو حقونو فعالینو لخوا دي چې مخکې تاسو راسره ومنله او یا هم کورنۍ کې دي خواښې له انګور سره انګور له بل چا سره دا موضوع ده د نارینهو تاوتریخوالی زیات ده د ښځو پر وړاندې یعنې نارینه زیات تاوتریخوالی کوي د ښځو پر وړاندې او کوم پیښې هم ثبت شوي همدا شی ده نو په دې اساس باندې خپله دې ښکارندوی کوي چې نارینه د ښځو له حقونو نه خبر نه دي سربیره پر دې چې تاسو ورته اشاره درلوده په قندهار کې ځینې کارونه شوي دي ولې په نورو ولایتو کې دا نه دي شوي ښځو ته د دوی له حقونو څخه پوهاوی ورکول کېږي نارینهو ته فکر نه کوي چې نارینهو ته هم باید داسې پروګرامونه جوړ شي دوی باید د ښځو له حقونو څخه باخبره شي او دوی د ښځې حقونه مراعات کړي در مخه ما تاسو ته اشاره وکړي فکر کوم چې په نورو ولایتو کې شاید به دا دستوردونه ولري مونږ ته یو قندهار کې تاسو اشاره درلودله وګورئ بهترین لاره اوس ګورئ که اساسي قانون واخلو او د اسلام مقدس دین واخلو تر اسلام اساسي قانون اسلام ښځو ته ډېر حقوق ورکړي دي که یو ښځه پوه سي چې په اسلام کې څومره ورته حقوق ورکړي دي ورکول سوي دي هغه په خپله اریان پاتېږي ګورئ په دې موضوع کې بهترین لاره بیا هم زه اشاره پر علماو باندې کوم نو علما ولې دوی ونډه ولې کمزورې وایي دا مشکل چی اوس ګورئ اوس خو معمول دی په دنیا کې په امریکا هم کې یو میړه پورته کېږي خپل مینه په یو چپلاخه وایي چې هغه هلته ښځه میړه په چپلاخه وایي هلته خو هر رقم ده کوي بیا هم نارینه جرأت ورکوي ځان ته په دغونده پرمختګ او چې ناري وایي د ښځو د حقوق ته ولې بیا هم پورته کېږي یو چپلاخه وایي چې باید دا کار ونه سي خو هغه چې پیشرفته ملکونه دي په افغانستان کې تر اوسه د حالات افغانستان مرد سالار جامعه ده تر اوسه پورې فکر کوئ دغه ټولنه کې بدلون راشي له مرد سالارۍ نه مساوات خواته به لاړ شو تر هغه وخته پورې چې موږ نارینه ته قناعت ورنکړو فکر نه کوم چې موږ خپل حقوق لاسته راوړو فکر کوئ چې نارینه ته به قناعت ورکولی وشي بله ولې نه کېږي بهترین لاره ده دغه بهترین دی په افغانستان کې تر ټولو اساسي مشکل د بېسوادۍ ستونزه ده نو یو څوک چې سواد نه لري هغه ته به څنګه قناعت ورکوي په مرور د زمان په مرور زمان قرار موږ کولی سو یو د موږ نسو کولی ګورئ که دفتن عکس العمل ښکاره کړو ګورئ بیا د 10 کالو در مخه خبره پورته کېږي دفتن موږ نسو کولی چې دروازه وټکوو د خلکو دروازې وټکوو ورته ووایي چې خپل ښځې او خپل نجونې راوباسئ چې موږ مکتب ته شامل کړو دوی په مقابل کې بیا اساسیتونه جدي اساسیتونه پورته کېږي نو موږ خو نسو کولی په مرور د زمان اوس ګورئ بهترین وروستۍ پوښتنه به وکړم بیا دا خبره هم تاسو خپل تکمیله کوئ فکر کوئ تر راتلونکو څو کلونو پورې به موږ له همدغه وضعیت سره مخ یاستو بیا څو کاله بعد به موږ له دغه وضعیت څخه ووځو او یو څه د ښځو حقونو برخه کې به موږ لاسته راوړنې ولرو بله تر 15 کاله در مخه که موږ وګورو تر 6 کاله در مخه که موږ وګورو راتلونکي په اړه ډېر دی نو قرار په مرور د زمان موږ مخ ته تللی سو دا مرور زمان به څومره وخت ونیسي تر هغه وخته پورې چې زمینه موږ ته خپله د افغانستان حکومت مساعده کړي
حکومت خو ویلي چې موږ د ښځو برخو ته ژمن یاستو هغوی خو وعدې کړې دي یو ویل دي یو عمل کول دي عمل کول خو یو برخه کې هم تر اوسه عملاً کوم څه نه دي کړي کنه دغه حکومت په خپله عملي جنبه وانخلي موږ نسو کولی یوازې په تلویزیون یوازې په بیانیو نه کیږي یوازې د کابل په مظاهرو هم نه کیږي تر هغه وخته پورې چې واقعا حکومت زموږ سره پس ګوري 86% ښځې په انتخاباتو کې ونډه واخیستله ونډه یې کمه وه یا برعکس کابینه کې ولې متاسفانه هیڅ نه وه ډېر کمرنګه معلومیږي نو ستاسو وروستۍ خبره همدا ده چې حکومت باید جدي پاملرنه وکړي خو ډېره مننه که په دې باور حکومت جدي پاملرنه ونه کړي نو یوازې په وزارت امور زنان چې هغه پالیسي ساز یا وزارت دی موږ نسو کولی چې خپل حق او حقوق لاسته راوړو کور ودان بخیر سي ډېره مننه درنو تاسو هم ډېره مننه چې د موږ سره وي تر بیا ښې چارې الله مل